السلام علیکم دوستانو، امید کوم ټول به روغه جوړ یې. اکثره داسې شوي چې موږ یو څیز کې انټرسټډ نه یو، دلچسپي هم پکې نه وي چې هغه وکړو یا هغه خبره کار ترسره کړو، نو هغه موږ څه رقم رد کړو. نو انګلیسي کې به نن موږ همدا وایو دې ویډیو کې چې انګلیسي کې ته څه رقم کولی شې چې چاته انکار وکړې چې زه دې کې انټرسټډ نه یم، ما پکې دلچسپي نشته. نو هماغه څو جملې دي په څو قسمه موږ کولی شو چې انګلیش کې هغه موږ رد کړو یا ورته ووایو چې زه پکې انټرسټډ نه یم، دلچسپي هم پکې نشته. ټولو نه لومړی I don't think it's for me. I don't think it's for me. زه فکر نه کوم چې دا زما لپاره دی. I don't think it's for me. بعضې وخت داسې کېږي چې موږ یو څیز کې انټرسټډ نه یو چې زه یې واخلم، نو ته ورته وایې چې زه دې کې دلچسپي نه لرم، نو زه I don't think it's for me. دا زما لپاره نه دی. مقصد یې دا دی. نو په یو شي کې نه خوښول د ظاهرول په خاطر دا موږ استعمالولی شو. I don't think it's for me. دویمه جمله It's nice but I'm not interested. It's nice but I'm not interested. دا ښه دی مګر زه دلچسپي نه لرم. It's nice دا ځکه ویلی شو ورته چې هغه خفه هم نشي. It's nice دا ښه دی یعنی ښایسته دی but I'm not interested. خو زما دلچسپي پکې نشته، یعنی زما زړه پورې والی پکې نشته چې زما زړه ته وغورځېږي. That's not my type. That's not my type. دا زما د خوښې نه دی. دا لږ روډ دغې کې راځي چې ته ورته وایې چېرې دا زما خوښ نه شو، لکه ډایرکټ چاته په غوسه خبر کې That's not my type. دا زما د خوښې نه دی. That's not my type. دا زما ټایپ نه دی، یعنی نه یې اخلم یا دلچسپي هم پکې نشته. Thank you but I will think about it. Thank you but I will think about it. مننه مګر زه به پرې فکر وکړم، زه به پرې سوچ وکړم. کله چې ته اوسیز یو خبره د هغې کې انټرسټډ نه یم، ته ورته وایې سوچ به پرې زه وکړم، یعنی هغه خبره هغه وخت لپاره معطل کړي، رد یې کړي. Thank you مننه but I will think about it. خو زه به پرې فکر وکړم، زه به پرې سوچ وکړم، یعنی indirectly ته ورته وایې چې نه. That's not for me. That's not for me. دا زما لپاره نه دی. That's not for me. دا هم چې وایې that's not my type، هغې غوندې یو روډ لکه غوڅ دغې کې راځي چې ډایرکټ چاته وایې دا زما لپاره نه دی، یعنی مطلب دا دی چې نه مې دی خوښ. That's not for me. I'm not into that. I'm not into that. زه په دې کې نه یم. I'm not into that. زه په دې کې نه یم، یعنی دی په خوښه کې زه نه یم. دا چې څه شی دی، زه په دې کې نه یم. I'm just not feeling it. I'm just not feeling it. دا زه احساس کوم نه، یعنی زه دا احساس نه کوم. مطلب دا دی زړه ته مې هغه وایبز نه راځي، هغه فیلینګز نه راځي کوم چې زه یو څیز اخلم یا یو خبره کوم هغه وخت کې راشي. I'm just not feeling it. یا داسې ویلی شي چې دا زما زړه ته نه پرېوځي، زړه ته مې نه غورځېږي. کله داسې یو څیز وي که نه، یو مشوره خبره کولي یا یو څیز اخیستلي زړه ته دې نه غورځېږي، نو ته ویلی شي، نو هغه وخت کې ته ویلی شي چې دا زما زړه ته نه غورځېږي. It's out of my budget. It's out of my budget. دا زما د وس څخه بهر دی. دته هم یو بهانه ایکسکیوز ورته کولی شي چې زما د وس نه بهر دی، زه نشم کولی چې واخلم. It's out of my budget. دا زما په وس کې نه دی، نو دا هم یو انکار خبر دی چې نه دلچسپي پکې نه یم. That's not something I am looking for. That's not something I am looking for. زه چې زه شی پسې ګرځم هغه دا نه دی. یو څیز پسې ته ګرځېږي نو ورته وایي زه هغه څه پسې ګرځېږم چې کوم زما خوښ شي، دا نه دی هغه څیز چې زه کوم څیز پسې ګرځېږم. I don't think that will work for me. I don't think that will work for me. فکر نه کوم چې دا به زما لپاره کار وکړي. I don't think فکر نه کوم that will work for me. دا به زما لپاره کار وکړي. That would be not good for me. That would be not good for me.
دا به زما لپاره ښه نه وي. That would be not good for me. دا به زما لپاره ښه نه وي. اکثره خلک وایي که دا زما لپاره فټ نه دی، دا زما لپاره نه دی. That would be not good for me. دا به زما لپاره ښه نه وي.